سلامونه وخت مو په خیر. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب وایي د لوګر او نورو ترهګریزو پیښو عاملین طالبان دي، خو له شرمه یې مسؤلیت نشي منلی. د لوګر په برید کې 26 کسان شهیدان او 112 ټپیان شوي چې ډیری یې محصلین دي. امریکا، روسیې، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د پسرلنیو عملیاتو له پیل ډډه وکړي. د تریکا هیوادونو په اعلامیه کې دغه راز پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودل شوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د سرتیرو د ویستلو پر مهال ښایي طالبان د دوی پر وړاندې د بریدونو امر ورکړي او دوی د ځوابي بریدونو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لیزري قطعې د 3 قومندانانو په ګډون د دغه ډلې 52 غړي وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې دغه بریدونه تېره شپه د افغان هوایي ځواکونو له لوري شوي دي. د چمن لاره به سر له نن څخه د سوداګریزو توکو او ترانزیت پر مخ د ورځې 18 ساعته خلاصوي. افغان او پاکستاني چارواکو دغه اقدام د سوداګریزو اړیکو د زیاتوالي په برخه کې مهم ګڼلی دی.